زما عزتمندو الله سبحانه و تعالی چې هر انسان پیدا کوي حدیث کې راغلی دی داغه د پیدایش نه مخکې الله سبحانه و تعالی چې کله د پیدا کولو اراده وکي نو حدیث کې راغلی دی وان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوما نطفه چې کله یو انسان هغه پیدا کیږي نو په لاول سلويختو ورځو کې د مور په خېټه کې د نطفه په شکل باندې موجود وي ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضعه مثل ذلك به په د باندې سلوي خورې بعد د نطفه نه یو کرپندې غوندې د وینې ټوټه جوړ شي داغه نه وروسته به د دینه سلوي خورې بعد داس یو کرپندې غوندې جوړ شي ثم يرسل الله عز وجل الملك فينفخ فيه الروح به الله رب العالمین په د پس یو ملائک راولېږي او په د کې روح او سا واچي ويؤمر باربع او د په باره کې د رب العالمین د خوانه د سلورو خبرو امر کیږي چې دا سلور خبرې د هر انسان په باره کې د مخ نه لیکل کیږي بکتب رزقه وباجله وبعمره وشقي ام سعيد د رزق په باره کې چې دنیا کې به د دومره رزق وي د عمر او د نیټه او دارنګ سولرمه خبره ده چې دی به په نیکبختو کې حساب دی به نیکبختی دی به مؤمن وي موحد وي دی به د جنت مستحق او حقدار به یو کنه د خباثت د وجنه او د غرنګ د بغاوت د وجنه دی به په بدبختو کې حساب اشقیاو کې او د خاتمه به خرابېږي والعیاذ بالله چې دا یو بیلخه موجود او بیل خبره ده چې د انسان عقل پکې متحیر کیږي او زما عزتمندو په دې حدیث کې دا اولنۍ ټوکړه چې دا ناغه دا او دغه زمنګ مقصود دی په دې کې چې الله سبحانه و تعالی د هر انسان په باره کې د مخ کې نه د نیکبختی او د بدبختی د شقاوت او د سعادت یو فیصله کړی د چاغې ته کتاب سابق ویل کېږي او دا هغه خبره ده چې سلف سخت ایرولیم لکه څنګه چې اهل علم ویل لقد قطع خوف الخاتمه ظهور المتقین اخر خاتمه د متقین املا ماته کړی دا نه د قرنګي کتاب سوابق چې کم د مخکنی د دې په باره کې چې کم لیکل شوی دي دیم سلف دې سخت ایرولیم او نبی صلی الله علیه وسلم خپل مرګری د دې خبرې نه ایرولیو او دې ته متوجي کړیو چې د دې په باره کې د الله نه پناه غواړي او خپل ځان په دنیا کې پنه کو اعمالو کې استعمالي کوي د لپاره چې تاسو په باره کې هغه فیصله په دنیا کې راخکاره شي چې تاسو الله سبحانه و تعالی په الکتاب کې په سعداو کې په نیکبخت خلق کې لیکلي سفیان ابن عیینه یو سړی ولید نو هغه ته ویلي چې وقال سفیان لبعض الصالحین وهل ابکاک قط علم الله فیک و دې خبرې چرته جوړولې چې د الله علم ستا په باره کې ته به د الله په علم کې یا جهنمی والعیاذ بالله ورته بځي یا به جنت ته ځي دنیا کې هر انسان چې د زما عزتمند مونږ او تاسو دا ناس موجود په دې کې په دې کې هر انسان د رب العالمین په علم کې والعیاذ بالله یا جهنمی دی الله دې زمونږ او تاسو حفاظت کوي یا جنتی دی لیکن زما عزتمند دا ډیره درنه خبره ده چې ته به او زه به د الله په علم کې به څنګه یو او خاتمه به څنګه کیږي ناغه سړی ویل چې ترکتنی لا افره ابدا تا خو ما ته څه خبره وکړه زه د څه خبرې ته متوجي کړلم چې زه به چرته خوشاله نشم حسن بصری او نوجوان ولید خاندل هغه تل پیا هاذا وای اے پلان یا اے نوجوانا دا څنګه خاندي ولماذا تضحك وهل فكرت في علم الله فيك ته په دې کې سوچ کړی چې د الله په علم کې وا ته به نیکبخت کو بدبخت وي هغه ویل پیا حسن وجعلتني لا افره ابدا ایتا خو زه د سکړم چې زه به ونه خاندم زما عزتمند دا خبره ډیره خطرې ده او دا ډیره ثقيله خبره ده چې د انسان او خاص کر د مؤمن زړه ودري چې د رب العالمین په علم کې بد څنګه امام دیو جنا زما عزتمند دې خبره ته متوجي کېدل پکار دي نبی صلی الله علیه وسلم په مرګرو کې صحابي وفات کېدو نو پاغي کې چې کله داغه ځن کدنو نه جړه باندې شوم نو بدی کې بازي مرګرو ته تسلی ورکړل او تی ویل چې ته ولې جاړې زمنګ پوړان دی باندې تا ته پیغمبر یو بشارت یو خوشخبری درکړی او تاسو سره وعده کړی و تا ته ویلو د خپل بریتان چې دی اخله تر دې پورې حتی تلقانی علی الحوض الكوثر
چې ته به ما ته په حوض کوثر باندې زما سره ملاو شي. تعالی خو دې بشارت او زیره درکړو. هغه مرګري هغه صحابي ویلي دغه پیغمبر نه میدام اوریدلې دي چې الله سبحانه و تعالی کله دا مخلوق پیدا کړ و ان الله عز وجل لما خلق الخلق فقبضه في قبضتين. الله سبحانه و تعالی دا انسانان په دوه حصو کې تقسیم کړل، د خپل شان مناسب په دوه قبضو کې راواغسل. فقال وهؤلاء في الجنه ولا ابالي وهؤلاء في النار ولا ابالي. دا یو ډله چې دنو دا به جنت ته ځي، زما پروا نشته دی، په ما څه پریشر نه راځي، په ما باندې څه خوف څه ير او دهشت نه راځي، څه پروا نه ساتم که څوک جنت ته ځي. او دغه رنګ په دا یو ډله به ورته ځي، په ما باندې د دینه څه ير نه راځي، زه د دې څه پروا نه کوم. الله سبحانه و تعالی سمج ذاته. نو زه د وجه نه جاړم دي صحابي ویلي چې فلا ادري في اي القبضتين كنت. زبد الله په کومه قبضه کې راغلی ما، زب په دې جنت ولا يمكن ولا عياذ بالله کدي اور ولا کې وای ما. زما عزت اند سلف په دا خبره د ځان سره لګولې. الله سبحانه و تعالی نه څوک تاسو کولی شي اگر که شکور ذات دی قدردان ذات خو کې یو سړی ورته بوزي ولا عياذ بالله او داغه خاتمه خرابوي او دغه رنګ داغه د ګناه د وجه نه داغه په ځنکدن کې څه خاتمه خرابيږي. نظم عزت مند څوک نه تاسو کولی شي. عبد العزيز ابن ابي رواد ویری دی وی حذرت رجلا يلقن لا اله الا الله. وې زمونږ په گاوند کې یو سړی ځنکدن شروع خلکو چې کم د کلمې تلقین او تکو چې لا اله الا الله وایم. نو وې زم د ورلمه دغه مجلس کې موجود ما وې فقال في اخر ما قال. وې دغه سړی چې وفات کېدو په اخره کې یو خوشي خبره وکړو د سی ویلې چې په هو کافر بما تقول. تاسو چې ماته دا کلمه وای نه منم ولا عياذ بالله زه په کافر ما ومات على ذلك. وس په دې حالت باندې مړ شو، د دنیا نه کافر او بې ایمان لاړل. نو فسالت عنه ما د ورثونه تاسو کو چې لکه سړی هم د څه په ورللې دا د بس کول. فاذا هو مدمن خمر. هغه ول چې دغه به شراب سکل نشبه کول لا. نو داغه د وجنه خاتمه خراب شول. فقال عبد العزيز ابن ابي رواد هغه به دا خبره کول یا ايها الناس اتقوا الذنوب فانها هي التي اوقعتهم. هي خلق ځان د ګنا نه بچ ساتي، دا هغه شی دی چې ګوره د خاتمه خراب کړله. زما عزت مند د الله سبحانه و تعالی د پکړ نډیره یره پکار دا د الله د مکر نه. فلا يأمن من مكر الله الا القوم الخاسرون افامنوا مكر الله. دې د الله د مکر نه، د الله د پکړ نه، د الله سبحانه و تعالی درانیول نه د پیغام دي. د دې څه خیال دی چې ګنې دې به ګناونه کوي او د سی بیوبالي او د غرنګي د بیغمۍ ژوندۍ به تیري او الله به ته اڅم نه وای. زما عزت مند د قران کریم په اوایلو کې الله سبحانه و تعالی چې د منافقانو د حالت ذکر کړي، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. دې مقصد هم دا دی چې دی په لاول کې ایمان راوړو، د لاول نه د منافقان نو دا عبد الله ابن ابي ابن سلول د دې پیدایشي منافقان نو په لاول کې دا ډېر خلکو د پیغمبر مرګري او دغه سره جهادونه وکول، داغه سره به مرګري په تعجد وکول. عبد الله ابن ابي ابن سلول به د جمعې په ورځ باندې راووتو، د خطبې نه مخکې په منبر کې محراب کې به ولاړو خلکو بل یا والناس او خلکو امنوا بهذا الرسول. دې رسول باندې ایمان راوړی. اعزنا الله عز وجل بالاسلام. الله موږ ته کوم دې عزت په اسلام باندې راکو. دغه خبره به کولې، لیکن زما عزت مندو ولا عياذ بالله چې دې ایمان غم نه کو خاتمه ست خراب شولم. موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله سبحانه و تعالی یو څلور خبرې کړې وي. ويا موسی ولا تخافن. دا یو خبره ته چې ويا موسی لا تخافن غیري ما دام لي السلطان وسلطان دائم لا ينقطع. اے موسی علیہ الصلوۃ والسلام ترڅو پوری چې زما حکومت او بادشاہي وي، ترڅو پوری چې زما سلطنتي او زما قبضه قدرت او زما قوت او طاقت زمانه ما سیوا د بلی چانه ویني ریږي او زما بچای ګوریان ساته د به همیشه د پری دا نه ختميږي. ويا موسی ولا تحتمن برزقي فإن ويا موسی علیہ الصلوۃ والسلام زما په باره کې پر رزق کې بدګمان نشي ما دامت خزائن مملوءه وخزائن مملوءه لا تفنى ابدا. ترڅو پورې چې زما خزانه چې کم د رزق نه ډکی او دا به همیشه د پر ډکی دا نه ختميږي. ويا موسی ومتى وجدتني انيسا لك. او يا موسی علیہ الصلوۃ والسلام تاسو چې زما سره د تعلقي نه د بل چا سره تعلق مقایمه وا وجدان د چهار انس پر رب العالمین کې دیم. ترڅو چې د الله سره د انس او د الله سره د لګاوی نه د بل چا
سره تعلق مو جوړوا د بل چا سره چې کوم د عشق او انس هغه مو جوړوا ومتا طلبتني وجدتني زه چې کلم طلب کړم په کومه موقع باندې چې ما ته आवाज کو چې یا ربي ای زما رب الله سبحانه وتعالى و یا عبدي زما بنده لبیک زه ته حاضر یم اخیرنی خبره ده و یا موسی او یا موسی علیہ الصلوۃ والسلام لا تأمن من مکر ما لم تجد الصراط الى الجنه اے موسی علیہ الصلوۃ والسلام ترزو پورې چې جنت ته نه رسیدلې نو ګره هغه پورې چې کم دې بیغم نشي اگر که انبیاء علیه الصلاۃ والسلام معصوم او محفوظ دي و زما عزت مند د زمنګ استاد دی راول د فارم نه چې منګ تاسو دې خبره ته متوجي شوم مالک ابن دینار مبارک راضي وکانه يقوم طول ليله قابضا على لحيته طول شپه به ولاړو تهجد به کو خپل ګیره به نیولې و او دا به ویلې چې یا رب قد علمت ساکن الجنه من ساکن النار ای رب ته معلومه ده چې څوک به جنت ته ځي او څوک به ورته ځي او ته پته ده چې د مالک ټکانه په کوم ځای کې ففي اي دارين منزل مالک د خودي خبري جوړولې ما چې د مالک ټکانه په کوم ځای کې زه په کوم طرف باندې ورځم دیو جن نبی صلی الله علیه وسلم بدا دعا ډیره زیاته کوله یا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك یا مقلب القلوب صرف قلبي الى طاعتك وثبت قلبي على دينك اے الله زما دا زړه چې کوم د صاحب طاعت باندې صاحب دین باندې مضبوط کم ام سلمہ رضنها یا رسول الله آمنا بك وبما جئت به من پتا ایمان راوړو هغه دین چې تا موږ ته راوړې موږ هغه سره منل دي فخل تخاف علينا تجر په موږ باندې ریږي نبی صلی الله علیه وسلم ویل او ان قلوب بني ادم بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء زکه در باندې ریږم چې د بنده زړه د رب العالمین د دوه ګوتو په مابینځ کې څنګه چې د الله د شان سره خایږي اړې کوم طرف ته چې اړې زما عزتمندو منګو تاسو چې غفلت ونکو د مخ کې کتاب ته کم دی او دغه رنګ دی مخ کې لیکل ته متوجي شو چې موږ به د الله سبحانه و تعالی په علم کې څنګه یو تر څو پورې زما عزتمندو چې د جنت بشارت او زیره د تنی راغلی او دا حالت او دا مرحله په پس د ځنکدن او پس د مرګ نه وي چې تر هغه پورې موږ تاسو ونه خاندو بیغم نه شو موږ تاسو د دې خبرې په باره کې فکرمن شو د دې وجنه زما عزتمندو که په موږ تاسو باندې په ژوندۍ کې هر حالت راځي اور چې کوم د مرحله راځي کاغه د خوشحالي وي کاغه د خفګان وي چې موږ تاسو پاغي کې الله د الله د رسول نه خلاف ونکوم مؤمن به ویم د تزمع عزت پندو چې خوشحالي به غافل کینه مستی به نه د الله نه به غافل کیږي نه او غم چې دی هغه به د الله نه غورځینه چې د الله سره بالکل تعلق ختم شي